په میدان وردګ ولایت کې د اقلیم نړیواله اونۍ ولمانځل شوه. په همدې پار جوړې شوې غونډه کې د چاپیریال ساتنې مسؤلینو او د غونډو ګډونوالو د دغه ولایت له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې چاپیریال ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. هغه د تغیر اقلیم تضرر په ټولنه باندې، په چاپیریال باندې، همدارنګه د ټولنې په وګړو باندې، په حیواناتو باندې، په نباتاتو باندې ډېر منفي اغیزې کړي دي چې نن موږ تاسې بالمشاهده وینو. د اقلیم د بدلون په غونډه کې د میدان وردګ ملي رادیو تلویزیون امیر د اقلیمي بدلون په اړه د رسنیو د رول په اړه خبرې وکړي او ویل رسنۍ باید د عامه پوهاوي په برخه کې خپله دنده ترسره کړي. په برخه کې کوي وړه لیکنه هم وکړي، په خپلو ټولنیزو پاڼو یې نشر کوي. دا به ډیره ښه وي تر څو هغه څومره چې تکرار رامنځته کیږي هماغومره هغه موضوع په افکارو کې تقرر نیسي. نو لومړی مهمه ده چې په دې برخه کې موږ او تاسې فکر جوړ کړو. کله چې فکر جوړ سي انشاءالله چې ټول به ښه توجه ورکړي. دې ویلو ده چې د اقلیم بدلون نړیواله اونۍ په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي.